ته نیر ته یو گاډی ولیدو ټیکټر دی او ټرالي ورسره ده ډرایور خو ته شکر دی را بچ کوله خیره سره نظام الدین یم سر سر څنګه یې ښه سر الله هم خوشحاله که سر الله هم خوشحاله سر ما چې مونږ ته 3 فوټه اوبه کمه شي چې ټیکټر ول وخېږم سر ډایوینګ کټ هر سره شته دی لی والا هغه رپورټ بیا کسان لګلي او اوس رپورټ مو لیکي سر او چې سر ایکسچینج ته تاسو وځو دوه 3 فوټه اوبه کمه کوي ان شاء الله زه به دا ټیکټر وخېږم ټیکټر والا جاړي سر بټخیل کې سر بټخیل بالکل ټنډیر سر پنیر کې ډیر مننه ډي سي صاحب الله خوشاله بال در السلام علیکم سر السلام علیکم دا وخت زموږ سره ریان خټک صاحب زمونږ ډیپټي کمشنر ملکن تاسو کتلو ان شاء الله اوس موږ ته 3 فوټه وبه کم کې خیر سره الله پاک پر هم ګره ټیکټر به ان شاء الله راوچت شي خدا کے دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر یہ جانیں ہم لٹاتے ہیں فقط اسلام کی خاطر منزل ہماری ہے جہاں میں اے میرے خالق عجب منزل ہماری ہے جہاں میں اے میرے خالق عجب منزل ہماری ہے جہاں میں اے میرے خالق ہزاروں گردنیں کٹتی گیا ایک گام کی خاطر یہ جانیں ہم لٹاتے ہیں فقط اسلام کی خاطر مبکر الاغیارا استبری بالاغیارا ہوا باغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا ہوا باغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا تنکی خوٹی د گلو تنکی خوٹی د گلو تنکی خوٹی د گلو استکت لول اغیارا استکت لول اغیارا و باغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا منبکر الاغیارا استباری بالاغیارا و باغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا و باغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا ستا پا خزان تلاکڑو ستا پا خزان تلاکڑو ستا پا خزان تلاکڑو سپرلی سپڑل اغیارا ستا بری بل اغیارا سپرلی سپڑل اغیارا ستا بری بل اغیارا و بغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا منبکر الاغیارا استبری بالاغیارا و بغیچہ د گلو گل د سنبل اغیارا و بغیچہ د گلو گل د سنبل رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ستاسو ستاسو مرګر نظام الدین دا قدر من تاسو کته شي چې دلته کې ایکسکیویټر هم موجود دی کرینکونه هم موجود دي تاسو به چیرې دا صحیح حساب کتاب شوی دغه ټیکټر او سره ټرالې ولې دلته کې په اختر غونډای کې او کوکو بای موږ سره رابطه وکړه چې نظام الدین بای په دستای کې ورساو دلته کې کوم دی رورا ټیکټر او ټرالې دوان ولیدله او مهرباني وکړه چې نه ورته وځ کوو موږ دې سره رابطه شولې موږ د خپل ډیپټي کمشنر ملکن ریان خټک صاحب هم ډیره زیاته شکریا ادا کوو د اسسټنټ کمشنر سهیل خان صاحب هم ډیره زیاته شکریا ادا کوو بیا د ای سی عبد الله صاحب هم ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې هغه بیمار دی خو د بیماری په حالت کې هغه چې کوم دی هغه خپل زموږ سره د خدمت او جدوجہد برقرار وساتو الله دې خوشاله آباد لري او به مونږ ته لږ کمی کړل خو الله پاک رحم وکړو ټیکټر عمره خاطر ټرالم راو خاطر زموږ سره کوم دی ټیکټر ډرایور اجي صاحب موجود دی اجي صاحب خوشاله شو راځي خوشاله شو ډیر اول خو ډیر خپوي یار جړا پریاد دی کو خدمت مو کو الله ډیر مهرباني خوشاله شو دا څه چل شو ته کتن کو ته وای دا صحیح سره غوسه بس من په دغه وخت چټي وکړل بس ګاډه مې دې ځکه ته ور مخامخ ری وسکو خو چې ما کله ری وسوله کو په دې کې د خیر لاس سسپندل چې وته نو بیا نه بریک لګیدو نه نو مخه سره ګاډه شکر الحمدلله ته به الله پاک ورکړي شکر دې ما ته ودانګلو بس بل تاسو ته خپته وړ خطرناک نو یوازې نظام الدین او د نظام الدین ټیم چې کوم دی هغه مطلب دا دی چې لکه د انسانانو نه بلکې مونږه جانی مالی دواړه چې کوم دی تحفظ کوشش کوو د خپل ملک د
د دفاع کوشش کوو، د خپلې خاورې د دفاع کوشش کوو، د خپلې خاورې خدمت کوو. د خاورې په مخ چې څومره هم انسانان د ساه اخیستونکي دلته کې په دې ځمکې په مخ باندې ژوند تېروي، موږ د هغه ټولو چې کوم دی خدمتګار یو. الله دې زموږ او ستاسو را خدمت، زموږ او ستاسو د دعاګانې په خپل دربار قبول او منظور کړي. نن چې څومره هم کتونکي ملګري دي، نن به نظام الدین نه وایي بلکې زموږ د بډخیلي ولس په وایي چې آیا دا د دې دپاره به هغه ستاسو سره څه میسج شیر کول. رضاکارو د بډخیلي ولس چې کوم همت وکړو څه میسج ورکوئ؟ السلام علیکم. د بډخیلي ټولو ملګرو ته او د سیول ډیفنس وزارت ته زما طرفه السلام علیکم. کم غصه چې زما د دې وخې ده ټول د زوی ده دغه شان زما هم ده، خو چونکې هغه په ډېر جذباتي انداز کې وي او په ډېره غصه کې وي، زه به یې په نرم او په پوس انداز کې ویم. سیول ډیفنس په بېشکه چې په بډخیله کې یا ملکنۍ جنسۍ کې وو د ډېر وخت نه به وم، خو زه یم چې سیول ډیفنس چا نه پېژندو. زه یم کام ماسټر ډګري هولډر یم، هم نه پېژندو. خو چې د کله نه نظام الدین راغلی دی نو زه یم چې سیول ډیفنس چې کوم دی د نظام الدین په وجه باندې پېژندل کېږي. نظام الدین د سیول ډیفنس لري که سیول ډیفنس په څوک پېژني نه، او ولې پېژني دې کې د نظام الدین څه خبرې نشته دی، خو د هغه د خدمت کمال دی چې خدمت خلک کیني او د هغې مناسب د هغې هغه درد ورکوي. او چې کله نظام الدین راغلی نو که دلته چې څوک نیر وړي دي، که ګاډی ګیل شوی دی، که اور لګېدلی دی، که څه مسله ده چې دوی ته چا معمولي نیمګړی کار هم کړی، دوی ورسېدلي دي. او حقیقت دا دی چې دا زموږ د حکومتي وخت ذمهواري ده، خلکو له خفګان ورشي چې حکومت خو زمانه د هر شي توقع ساتي. دا خو شکر دی چې دا نظام الدین دی چې د ده په وجه باندې د حکومت هم نمبرې جوړېږي. او زما یقین دی چې حکومت په د دې خلکو خپې وي دې باندې سل چې کوم ډېر زیات خفګان ورشي او دا خبرې که خلک کې د زړه نه کوي. زه په خپله ویم زه په خپله خوله باندې مهر لګوم، خو وایي چې حق خبره ونه کوي او د باطل خلاف حق اواز ونه کوي، په دې باندې ملا رانیسي. او د ظالم بادشاه خلاف حق خبره کول څه دي؟ دا هم جهاد دی. نو که په موږ باندې دا کم عذابونه دي، په دې کې زموږ هم حصه ده. ولې د علامه اقبال یو شعر دی، وہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ کو بدلنے کا. مونږ را پاسو نه په کور کې ناسې مونږ وایو انقلاب به راشي. مونږ له پکار چې را پاسو د دې افسرانو د دې حکومت د خپل حق وغواړو چې تاسو کوم مراد خورئ زموږ په سر یې خورئ، خو چې به مونږ بیا سخته راشي نو یو رضاکار به راځي، هلته نه تنخوا ورکړي نه ولا ډوډۍ ورکړي، بلکې کېدای شي چې د هغه به هغه تنخوا د پاسه به هم د هغه بېعزتي کوي. پکار چېرته په سر خپل کوي، ستا ریوټي کوي، ستا عزت او ناموس جوړوي. نو زموږ مشرانو ته خواست دی چې د دې کسانو منګولې مضبوطه کړي، دا د دوی عزت دی. او که دا کسان خراب شو دا د دوی بېعزتي ده او د عمل قسم ته به د نور هم تباهۍ ته رواني. اوس بهجانه دا کوم رضاکارو چې کوم خدمت وکړو دې نه مطمئن دي؟ انتهایي مطمئن یو. دا څوک چا له مله نن سبا ډوډۍ هم نه ورکوي، څوک د چا سره په ښه خوله باندې دوه سلام نه کوي. او یو سړی خپل په دې کې یو تنم چې کوم دی د چا نه روپۍ نه غواړي، د هر سړي خپل روزګار دی، خو د خدمت په جذبه باندې راغلی دی، بغیر لالچه بغیر دغه نه، او د دې قوم خدمت کوي. دا شی د دوی خدمت او دوی په سټ او الله تعالی چې کوم دی بغیر د نیر وچېدونه او په ډېر کم وخت کې هغه سره څه شو لکه دا چې واجب انتهایي خوشحالي. الله دې تاسو ته دې اجر درکړي او خدای دې ستاسو د همت چې کوم دی ستاسو د ژوندونه پورې د مرګ پورې چې کوم دی جاري وساتي. ډېره مننه. دا وخت زموږ سره زموږ بهجانو څومره چې هم کتونکي ملګري دي، دغه زموږ د ملګرو هغه جدوجهد چې تاسو کتو زموږ سره زموږ مشر ستر مشر دا زموږ د احسان پوسټ وارډن صاحب د سیول ډیفنس زموږ چې کوم ملګري دي د هغې والد صاحب راغی، ډېر زیات خوشحاله شو. وایي چې یاره ټکټر یې کتو نو مې ټکټر خو وتې دی، ټرالي هم وتې ده، نو وایي رښتیا مې او رښتیا اجي دی خو ټکټر هم تللی دی او ټرالي هم تللی ده. خوشحاله شو نو څومره چې هم کتونکي ملګري زموږ د مشران ته زموږ د رضاکارو ملګرو ته دې ټول ته دعاګانې کوئ. دا د ملک اساسره د دې علاقې اساسره د دې علاقې مطلب رضاکار دي او زور دوی عظمت ته سلام کوم. زما په یو کال باندې زما په یو وینا باندې دوی راځي او دغه رنګ کوم دی درمن خلکو سره په غم درد کوم دی شریک کېږي. نو مالا زما د نوجوانانو رضاکار لا دې د خدمت مرګلو لور کې رخصت پدې الله سپارم. د خپل ځان خیال ساتئ، څوک چې په چار چا پیرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی، راځي چې موږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.